19 ورځ دی بېګا شب قدر وه. خو تاسو یقینا خپل حصې برخې په مطابق پرون شپې څه نه څه د شب قدر اعمال هم کړي دي. الله بارگاه کې سوالیو یا رب دغو شپو خاطر نه د شبهای قدر نه یا رب دمو عملونه قبول کړي. یا رب شب قدر ډیره فضیلت والا شپه ده، د شب قدر عملونه مو ته نصیب کړي. شب قدر پرون ما مجلس کې یو بیان کړی و څه یو داسې شپه ده چې قرآن کې مکمل هغه په باره کې سوره نازله شوې ده. ګوره یو شي فضیلت یا تاریخ بیان کړی وي یا روایاتو بیان کړی وي، هغه خپل ځای کې مرتبه لري. یو شی قرآن بیان کړی وي بیا قرآن هغه لپاره مکمل سوره نازله کړي. سوره انزلنا کې سوا د دې شب قدر نه بل څه شی خبره نشته ده، ټوله د شب قدر خبره کوي. نو دوره عظیمه شپه زه بیا تاکید کوم دوستان، دراشي مخته کومه شپه ده د خوشحالم شپه ده، دا نه ده 21 شپه بیا شب قدر ده، بیا کېدای شي څه شل دریم شپه شب قدر وي. خو به هر کیف دی شب قدر 19 شپې کې یو مناسبت ده هم ده چې د 19 شپې سبع المنځه وخت امیر المؤمنین ابن ملجم ملعون د لاسه ضربات هم خوړلی دی. نو امیر المؤمنین شهادت شپې ورځې دي چې 19 باندې ضربات یې وخوړل، نو دا 2 ورځې زخمی حالت کې زنده و. 19 شلم 21 باندې شهید شولو. نو دی مناسبت سره زه به 2-3 خبرې تاسو خدمت کې آرام آرام سره بیان وکم. تاسو درود امام باندې بلند اواز سره ختم کو. خب ماشاءالله پاکستان بر صغیر کې بلکې ټول هند و پاکستان کې مقررین خطبا ذاکرین چې د پنجاب کې کوم دي یا سرحد کې دي، وہ همیشه د امیر المؤمنین فضایل ډیر زیات همیشه بیان کړي. خو کوم فضایل بیانې ولې اوسه په دعاګو هم یو الله غو تاجر ورکا د امیر المؤمنین فضایل بیانول حق دې بیان شي. خو فضایل بیان کړي دي او زه کدا ویم چې شاید مظلومیت چا دوره بیان نوي کړي. نو دل هاست د امیر المؤمنین جهاتونه مخفی دي، بیا هم څه چا بیان کړی دی. نو همیشه امیر المؤمنین شجاعت و جرأت و توروالو جنگونه ډېر بیان کړي دي. بیا د امیر المؤمنین علیه السلام نور جهاتونه عبادت و زهد و علم و معرفت و دا کوم فضایل دي د کم بیان شوي دي. توجه مده او زه هغې به نکتې ته اشاره وکړم چې هغه یا فضیلت ورته وي یا هر څه ورته وي چې هغه شاید ډېر کم ممبرو باندې بیان شوی دی. هغه نکتې ته زه نن مجلس کې اشاره کوم چې هغه دا دی چې امیر المؤمنین مظلومیت شاید بیان نه دی شوی. مظلومیت توجه مو کېږي، دا یوه بحث دی چې دنیا کې جهان کې بشر تاریخ کې تاریخ بشریت کې تاریخ بشریت ډېر ستره خبره شوه. تاریخ بشریت کې ټولو نه زیات مظلوم چوک و. تاریخ بشریت کې ټولو نه زیات مظلوم چوک دی. یا په الله باندې کډیرا تانګ کو یو سره تاریخ اسلام کې ان رسول الله اسلام راتللو د بعد ته نن ورځې پورې ټولو نه زیات مظلوم چوک دی. توجه مده. خو عام طور خو امام حسین علیه السلام ذهن ترڅی سره امام حسین ډیر مظلوم دی. خو کتابو کې کوم روایات راغلي دي، کوم احادیث راغلي یا مؤلفینو کتاب لیکلي دي، کتابونه لیکلي دي، هغه دا ثابته کړی دی چې ټولو نه اول مظلوم ټولو نه زیات مظلوم امیر المؤمنین دی. تاسو دې نقطې ته سوچ وکړئ. اول مظلوم اول ټول نه اول مظلوم هم دی او ټولو نه زیات مظلوم هم دی. هم اول دی هم ټولو نه زیات دی. دې لپاره دلیل چې ټولو نه اول مظلوم دی، امام هادی علیه السلام زیارت نامه تاسو ولولو امیر المؤمنین ته کله زیارت کوي
د کوم تاسو نجف ته لاړ شو زیارتي لویلو خو د امامانو لوستل دي که هغه نقل شوي دي. امام هادي علیه السلام زیارت ورته ویلي السلام علیک یا اول مظلوم یا اول مظلوم غصب حقه. و امام هادي علیه السلام یې السلام علیک یا اول مظلوم، سلام تا ته د ټولو نه اول مظلوم ته وي، ټول نه اول مظلوم ته وي. بیا د یو بحث کېږي څه علی علیه السلام باندې کوم ظلمونه شوي دي خو فهرست سړی جوړ کړي، دا ظلم وشه دا ظلم وشه دا ظلم وشه دا ظلم وشه، دا یو ستر فهرست جوړېږي. توجه مده دینه بالاتر دیو یو مصنف دی، مؤلف دی، محقق دی، سکالر دی، وکیل دی، لبنانی دی، لبنان وسیدونکی دی، ادیب و شاعران لوستلی دي، مسیحي و مسیحي چې نامان تاسو ټوله وردل جورج جورداق. جورج جورداق مسیحي وکیل و یونیورسٹی کې تدریسی کول، کالج یونیورسٹیو کې پڑھائی کوله، خل معروف شخصیات ته ډېر زیات کتابونه لیکلي، مسیحي و عیسائی و سارا مسلمان هم نه و. توجه مو کېږي نقطې ته دی ذکر ز تاسو خدمات کې وکوم. یو بل شیعه مؤلف دی، عالم دی، کتابونه لیکلي دي، علامه امینی. علامه امینی امیر المؤمنین په باره کې کتاب ولیکل، یو حدیث په باره کې ولیکل، الغدیر. توجه مو کېږي الغدیر. الغدیر یعنی غدیر خوم کې څه کوم حدیث راغلی دی، من كنت مولاه ټولو یاد کړه فعلی مولا، دی حدیث په باره کې یولس جلد کتاب ولیکل. دا حدیث ثابت کړه هر زمانه کې دا تواتر سره غلې دي. غبر کې الغدیر کتاب ولیکل. خو حدیث غدیر په باره کې، حدیث غدیر کې دا د امیر المؤمنین رسول الله د بعد امام دی، اول امام دی، خلیفہ دی، اول خلیفہ دی. توجه مده کنه خدا کتاب ولیکل. بیا دی کتاب یوه نسخه اندی مسیحی جورج جورداق لبنان ته ورسوله، دا سره یې زمانه کې و. توجه مو کېږي مو خبرو ته. علامه امینی کتاب ولیکل، غدا بعد یوه نسخه ورسوله لبنان ته، هغه سره یو خاتم ولیکل جورج جورداق ته. غته کوم څه ما ته دا کتاب درس راول، د ما لیکل دي ته پاړو کا مطالعه وکا. خود ته وکیل یې او غیر مسلم یې، مسیحي یې، یو طرفام ته نه کوي، ته وکیل یې. وکیل کار څه دی؟ وکیل کار دا دی چې مظلوم نه دفاع وکړي. وکیلان ځکه چوک څه پنسي، ته وکیل نسې سره ما صدا سړی د ظلم کې ما پټی لاندې کړی دی، ته عدالت کې ما په دفاع وکړه، ما په دا پټی رستون کا اندا وی کنه. وکیل خو کار اندا دی، یونیورسټیو کې کالجو کې ته پروفیسر هم یې، وکالت درغه د سټوډنټانو ته تدریس کوي، او رائټر هم یې، مؤلف هم یې، محقق هم یې. نو ته داسې وکړه چې مو مسلمانانو خپل منځ کې یوه لانجه دی. توجه مو کېږي مو لانجه دا دی چې مو د یو څه حق امیر المؤمنین سره دی. توجه مو دی خو ځله نور مسلمانان مو سره دا شی ده نه مني، مو لګیو خپل دلایل ته پیش کوو، الغدیر او دا او دا او دا. علامه هینی 2000 دلیلونو کتاب لیکلی دی چې امیر المؤمنین حق خلافت د امیر المؤمنین دی. توجه مو کېږي نقطې ده. خو مو د دلایل ذکر کوو، د مو نور وړه مسلمانان غودن دلایل ذکر کوي، نو مو منځ کې سخته تنازع دی. خو بیا متهم کېږو په دې باندې چې نو تاسو شیعه عالم دلیلونه ذکر کوي، اوس سره تا طرفداري وکړه، تر خامخا طرفداري کې چونکې شیعه ما کتاب لیکلی دی، خو زه متهم یم په دې باندې چې ته شیعه یې، ته ځکه دا کتاب دې انداز امیر المؤمنین ولایت ثابت کړی دی. ته داسې وکړه، ته یو انصاف وکړه، ته غیر مسلم یو طرف هم نه کوي، ته تحقیق وکړه، دا کتاب هم پاړه وکړه، امیر المؤمنین کې نور هم مطالعه وکړه، ته فیصله وکړه، ته دا جج هم پاتې شو، چونکې وکیلان بیا بالاخره ججان هم کېږي، تا عدالت ته مو فیصله راوړو، ته یوه فیصله وکړه. نقطه مو واخیسته که نه؟ دغه خپله مقدمې کې لیکلي چې ما ته علامه مینی کتاب داسې خط یې ور ولیکل، چې دا خط یې کله ما پاړه وکړ، څه عجیب، دا خو ډېره عجیبه خبره ما مخته راغله، یوه مقدمه هم لاسته راغله،
1400 کاله مخکې یوه مقدمه صاحب غدیر وي چې یوه کس ته ظلم شوی دی دې مظلوم نه ته دفاع وکړه نو زما خو پیشانده وه زما کو دا خو ما فرض دی زه په کار تحقیق وکړم تحقیق مطالعه وکړم کوم څه ما ثابت کو غازم خلکو ته واقعا څه حق داد توجه مو کېږي هغه مقدمه کې جورجاک لیکي چې ماته د غدیري راوستول نهج البلاغه حواله راکړه چې نهج البلاغه مطالعه کا ما نهج البلاغه مطالعه کا بیا حتی دوره مطالعه وکړه چې نهج البلاغه ټیچینګ کول نهج البلاغه تدریس کول خیال نور کتابونه ما پړاو کو دی نتیجه ته ورسیدم چې بشریات کې د تاریخ بشریات کې د انسان تاریخ کې علی نه زیات مظلوم چوک نه و دی نتیجه ته ورسید توجه مده یو هم دا نتیجه واخسته بله نتیجه هم دا واخسته چې ما کله مطالعه وکړه نو ما دا ځان سویل چې ای علی ته چوک یې که زه عیسی مسیح نه پاسد وګڼم توجه مو کېږي بله خو مسیحي وده که نو دین اجازات نه راکوي توجه مو کېږي دین ورته اجازات نه راکوي ما دین دا نه مني چې زه عیسی مسیح نه تا بالاتر وګڼم که عیسی مسیح تا له پاسه وګڼم ضمیر و وجدان ملامت کوي پس څه وکړم زه نه پوهېږم چې ته چوک یې خو ته خپله ویې چې ته چوک یې دوره پوهېږم چې ته رب نه یې خو زه نه پوهېږم چې ته چوک یې ته خپله ویې چې ته چوک یې ما یې نوره جمله مطالعه نه دی کړې خو جورداک مسیحي ته جواب دا دی چې امیر المؤمنین خپله ویلي دي چې زه چوک یم کېدای شي هغه روایت غلوسته نه وي راغلی امیر المؤمنین خپله دا ویلي دي انا عبد من عبید محمد جورداک که ته امیر المؤمنین نه پیژنې نو دوره او پیژنه چې د رسول الله غلامانو نه یو غلام دی زه د رسول الله محمد غلامانو نه یو غلام یم ځکه چیرې د رسول الله غلامانو یو دا مقام دی چې ته حیران یې چې عیسی اوچاته که امیر المؤمنین نو د رسول الله به څه مقام دی توجه مو کېږي نکتې ته اصل مقام خود رسول الله دی محور و مرکز فضایل رسول الله دی دا دین دی ورور دی طریقې سره علمني رسول الله الف باب من العلم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زر باب علم راکړی دی یو زر باب علمي راکړی دی ټول ویل کا چې یفتح لی منه الف باب چې بیا هغه یو زر علمونه راکړي دي یو زر علمونه راکړي دي هر یو علم یو باب دی بیا هر یو هغه علم نه دا رسول الله راکړي علمني رسول الله الله ماته علم راکړی دی یعنی رسول الله معلم د امیر المؤمنین دی او بیا بل حدیث کې دی چې من علمني حرفا فقد سيرني عبدا که چا ماته یو حرف خیل نو زه دغه غلام جوړ شولم وعلمني رسول الله الف باب من العلم نو رسول الله ماته یو زر علوم راکړي دي فانا عبد من عبید محمد نو زه د رسول الله غلامانو نه یو غلام یم توجه کو دې نکته ته دې ترتیب سره هغه جورداک امیر المؤمنین باره کې کتاب ولیکل چې تاریخ بشریات کې ټولو نه اول مظلوم دی جورداک به څه فیصله وکړ جورداک یو کتاب ولیکل فیصله کې کتاب ولیکل علی صدای عدالت انسانیت یعنی د انسانیت عدالت آواز علی وو عدالت کلټونو آوازی علی وو علی ته شهید شول پس عدالت آواز ختم شول علی صدای عدالت انسانیه علی صوت العدالت الانسانیه عربی کې ترجمه شوی دی اردو کې ترجمه شوی دی دا کتاب ولیکل غه کې د علی علیہ السلام عدالت او فضایل یو کتاب دې مطالعه کوونکې دې څه تو سرچ وکړه جورداک کوم کتاب ولیکل ما غرض دې نقطې سره و چې جورداک هم د ثابتې چې بشریت کې ټولو نه اول مظلوم امیر المؤمنین
توجه مکیږي دوستانو. یو درود ختم کو محمد و آل محمد. ابن شهراشوب مناقب کې یو روایت لیکلی دی چې امیر المؤمنین کله منبر باندې ناست دی، منبر نه نه دی کوز شوی، مګر منبر نه کوزېدی نو ځان سره دا جمله وویله: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله الى یومنا حتی الى یومنا هذا. توجه مې کېږي؟ کله چې منبر نه کوز شوی دی نو دا جمله ما زلت مظلوما، زه همیشه مظلوم پاتې شوی یم، ما باندې همیشه ظلم شوی دی. کله نه منذ قبض رسول الله، کومې ورځې نه چې رسول الله وفات شو، کومې ورځې نه رسول الله وفات شول ما باندې همیشه ظلم وشول حتی الی یومنا هذا، نن ورځې پورې ما باندې ظلم وشول. توجه مې دی؟ خو څومره ظلم وشول؟ یو ظلم هم دا وشه چې چا ونه پیژندل، نه چا عبادت و پیژندل، نه چا علم و فضل و فضایل کمالات و پیژندل. توجه مې کېږي؟ نه پیروکار و منونکي و پیژنده، کوم پیژندلي حق و نه دخلو و پیژنده. دا خود د یو شخص مظلومیت دی چې چوکې ونه پیژني، مظلوم زندگی وکړي. نو ټول اول مظلومه زندگی امیرالمؤمنین کړی. خود دا جوړداک یې چې مسلمانانو تورې سا پیژندل لري چې ډېر شجاع و مېړنی و، د نور فضایل هغو نه دي پیژندلي، هغو ته هم پته نشته. توجه مې کېږي؟ پس ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتی الی یومنا هذا، نن ورځې پورې زه مظلوم پاتې شول، ما باندې ظلم وشول. څنګه ظلم وشول؟ چا ونه پیژندل، چا فضایل ونه پیژندل. او یقین وکړه دا یوه نکته ته وکړه چې بعض اوقات فضایل ذکر کېږي خو هغه فضایل نه دي، کوم حقیقي فضایل دي هغه چا ونه پیژندل. د امیرالمؤمنین حقیقي فضایل چا بیان نه کړو. توجه مې کېږي؟ خو څه شي کې ما څومره مظلوم پاتې، ظلم څومره ورباندې وشول. عادت کې وشمارون، مثلا سل ظلمونه وشو، شل وشو، زر وشو، څومره ظلمونه وشول، یا څومره کاټه کاټه ظلمونه وشول. دې دپاره یو بل روایت ذکر کوم. یو ورځ امیرالمؤمنین خطبه لوستله، خطبې دوران کې یو عربي بادیانشین عربي فریاد وکړ هغه ځای نه: وا مظلمتو، او خلکو زه مظلوم یم، ما سره ظلم وشو. زه نه ورته قبایلو کې دغه کله سوي کوم سړی جمع کړو څه غږ وکړي چې ما سره ظلم وشو، چا ورسره څه معامله کړې وه چې ظلم زیاتی ورسره کړی و. جمع کې خطبې کې پاره ته غږ یې وکړه چې زه مظلوم یم، ما سره ظلم وشول. امیرالمؤمنین کله هغه عرب دا غږ واورېده ورته ویلو: قال ادنو لی، لږ نزګیر راشه، دا فریاد ته ولې وکړه چې زه مظلوم یم. ورته بیان یې وکړه چې یا علي ما سره فلان کس دوره ظلمونه وکړو. امیرالمؤمنین ورته هوګ نزګیر که: لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر. ای عرب ته د یوه ظلم نه فریاد وکړه، ما سره ظلمونه شوي دي. څومره ظلمونه شوي دي؟ عدد المدر، لوټو برابر، والمطر، باران قطرو برابر، والوبر، د اوښانو د میږو وزو ویښتو برابر. ما سره دومره ډېر ظلمونه شوي دي. ادنو لی مني، ارڅه ما سره نزدیک راشه چې سره فریاد وکړو، زه هم فریاد وکړم: وا مظلمتا، تم فریاد وکړه چې وا مظلمتا. ارڅه سره وژړو، سره فریاد وکړو. توجه مې دی؟ دا امیرالمؤمنین ابن شهراشوب دا روایت ذکر کړی دی: لقد ظلمت عدد المدر والمطر والوبر، یعنی دوره زیات ظلمونه ما سره شوي. و بل روایت کې بیا بل یو لفظ ذکر دی: ولقد ظلمت ما لا یحصا، ما سره دوره ظلمونه شوي دي چې حساب کې هم نه ارځي. ای عرب ته یوه ظلم نه فریاد وکړه،
د علي وګورو، دا شجاع دی، دا رازونه و سینې کې، دا ټول رازونه سینې کې اچولي. او نهج البلاغه کې بل روایت هم تا ذکر کوم څه ومن کلام له، یو درود ختم کوی محمد بلند وسلم. ومن كلام له في صحرة اليوم الذي ضرب فيه. نهج البلاغه کې دی دا وړه ونه ټکړه د امیر المؤمنین یو کلام دی، خو د کوم وخت یې لیدې هغه ورځ یې لیدې چې کومه ورځ زخم خوړلې و، لکه نن سادي کسه سبه چې زخم خوړل صحرا یعنی سحری وخت زخم خوړنو د بعد یعنی هغه سبي صحرا سبي ته هغه ورځ سبي دا جمله کړې دي چې کومه ورځ زخم خوړلې و. هغه جمله کې څه ویلو؟ ملکتنی عینی وانا جالس، مسترګې نیم خو بیاول دي شولې. ځنه ورته انسان وکړ چې فرقه غونډه یو لیکنه نه بیخ به نه خو بیاولې د حالت کې زخمی هم وو، نو زخمی حالت کې نیم خواب حالت تمارول. ملکتنی عینی، ملکتنی عینی لکه ځنه ورته انسان ناست وي، وانا جالس ناست وم، یو سړی لکه بشتري کې څمل وشه خو بیاولې شي نه، زه ناستم تکیه موال یې وا سترګې لکه ځنه ورته انسان ناست وي کوشش کوي څه خوب نه وکړي، خو سترګې بې قابو دغه پټې شي. داسې ما لږې سترګې پټې شولې لکه انسان زړه ویښ وي نور ویښ وم، خو سترګې مې پټې شولې. ملکتنی عین، سترګو مې بې اختیاره ما اختیار واخیستل. نو ورته سترګې انسان اختیار کې نه ځي، زیات خوب غلبه غوندې وکړي ستړی شي سترګې ورسره پټې شي. ما سترګې لږې پټې شولې وانا جالس، وما زه ناستم. فسنح لي رسول الله، ما مخت رسول الله څرګند شول. فسنح لي رسول الله، رسول الله جلوان ولیدله چې مخت رسول الله ودرېد، زخمی و، هغه زخمی حالات کې سترګې مې نیمې پټې شولې چې مخت رسول الله ولیده. کله رسول الله ولید فقلت یا رسول الله، نو ما ورته ویل یا رسول الله ماذا لقيت من امتك من الابد واللذات. یا رسول الله د تا امت د لاسه څورا سخت دشمنی او څورا کج روی انحراف کج کیدل دا کج شول، څورا کجواله او څورا دشمنی تا امت د لاسه ما ولیده، یعنی دا کج شولو، خوارج شولو. زیو طرف نه رومټه کوم بل طرف نه ست خانو غوندې تختی. توجه مت نهج البلاغه لګاو ګورو څورا فریادی کړي دي کم ادار بكم، بلکې دا درته ویم چې امیر المؤمنین نهج البلاغه کې د مظلومیت یو جهاد دا دی چې خپل سپایانو د لاسه ډېر ژړېدلی دی، دیو د لاسه ډېر ژړېدلی دی، دیو د لاسه کوم فریادی کړی دی. معاویه خاص معاویه و، دشمن خاص دشمن و، دوستانو د لاسه فریاد کړی دی. نهج البلاغه کې فریدونه وګورو ماذا لقيت من امتك، تا امت د لاسه څورا کجوالم ولیده چې دا امت کج شول زه سیده لارې ته رسیده کوم دا نه سیده کېږي. ولدد و څورا دیو ما سره دشمني وکړه، دیو دښمني سخته ما سره وکړه. یا رسول الله، فقال لي رسول الله، نو ما ته رسول الله فرمان وکړه ادعو علیه، بد دعا وکړه. توجه مه کېږي، بد دعا وکړه. نو بیا نوره بد دعا ونه کړه، خالی به بد دعا یې وکړه. ای الله ما دیو نه اوچت کې وشه، بس ما دیو نه اوچت کې ابدانلی الله. ای الله دیو ماته د کوم را کړي دي کې دیو بدلې کې ماته نور خیر راکړي، دیو نه بهتر ماته راکړي. ما دیو نه اوچت کې دیو باندې یو بد حاکم مقرر کړي. اندسې وشو امیر المؤمنین اخیری وشه دعا قبول شوله. اند 19 باندې دعا یې وکړه، 2 ورځې نه وې تېرې 20 باندې دعا یې قبول شوله، د دنیا نه رخصت شول. دا مظلومیت عالی دی. توجه مه کېږي، بس دی ورونو روژه دی. نور هم د امیر المؤمنین والله فضایل و روایات یو دریاب دی، خو ځینې مظلومیت
بیان وکم که دوی اوخی د علی مظلومیت کې تالی شي نو حق دی څه ټولو نه اول مظلوم دی، ټولو نه اول مظلوم دی. که زه یو فهرست تاسو ته دغه مظلومیت شروع کوم نو کوم مظلومیت بیان کوم؟ که دوی څه ټولو نه اول ظلم ور باندې کوم وشه؟ ټولو نه اول ظلم ده چې سترګې غړولې فاطمه زهرا باندې گذرونه کیږي. دا مظلومیت علی نو. د عرب و شجاع پهلوان څه همیشه جنگونو کې تور اول یې دي، غاټ غاټ پهلوانان یې غورځولي دي، غاټې غاټې لښکرې ستانې کړي دي، تک و تنها په لښکرو باندې حملې کړي دي. بیا دوره مظلوم شه چې سترګې غړوي. بیا زوجه خو بیا داسې زوجه چې د رسول الله ګرانه لور یوه لور د امیر المؤمنین کور کې د خپل سترګې غړوي چې امیر المؤمنین سترګې غړي فاطمه زهرا باندې گزار وشولو. دا مظلومیت نه دی علی، دا مظلومیت ژړا په کافي نه دی، صرف اشاره وکړو که کله چې دروازه وغورځېدله تاسو ټول مسیحه اورېدلې دي. فاطمه زهرا د دروازې و دیواله منځ کې راغلله، فریاد یې وکړ یا فضا خوځینې، فضا بیړه وکړه، محسن و شهید شوله. فضا راغله، فاطمه زهرا اوچته کې، فاطمه زهرا لرې کې. دې ټیم کې ظالمان راغلو، علي روان که بس دیگه اشاره څه درته وایم. علي روان که څنګه حالات کې روان که چې کله فاطمه زهرا ولیدې چې علي روان کړلو د محسن درد یې په ویر شولو، بیړې څخه پاڅېدله، ظالمانو مخ ته ودرېدله، ظالمانو علي مات یایو، علي مات یایو، تاسو علي بیایو، زه به سهار لار کوم، رسول الله قبر ته به لاړه شم. بس اخري جمله وکړم خو چا د فاطمه زهرا غږ نه اورېده. بیبي څه وکړ؟ د علي کمر باندې لاس واچولو، ظالمانو علي حق طرف ده، بیبي علي کمر باندې لاس نه لرې کولو. نو تک بازو کتابو لیکلی دي څرنګ معلوم متروکه راخیستلو، بیبي لاس باندې ګزار وکړلو. دا مظلومیت علی نه دی. د فاطمه زهرا دې شان سره فریاد وکړ. بس دا یو مظلومیت مو تاسو ته ذکر کړ. بیا د نن شپې 19 شپې ام کلثوم لور سره ولماوه، ام کلثوم لور سره کور کې ولماوه. مخام ورته افطاري کې یو شودې راوغستې، یو بچ نغاندار پشو راوغستلو. ورته لورې ما خو دوه شو سرو جماعت نه دی کړی، دا یو شی لرې که. ام کلثوم وتلو څه لغان لرې کړي، اوبه لرې کړي، ورته نه شودې لرې که. دې شان سره امیر المؤمنین افطار وکړ. د 19 شپې ټوله روڼه کړه، ټوله یې روڼه کړه. بار بار روته ستوري دې ولیدلو. بیا یې ویلو ما ته کومه وعده راکړې شوې د هغه کې خو شک نشته دی. خو څه بېرته څه لږ وخت نزګیر شول نو امیر المؤمنین امامه ابا راواخیستله، کور نه رووته. ورور واوره ټولو نه اول چا ژړلی دی. کله کور نه رووتلو د کور صحن حیات ویلیې کې قدمونه اخلي. نو هر یوه کور کې چا مرغان ساتلی وي، مرغابي ساتلی وي. نو امیر المؤمنین ام کلثوم کور کې هم مرغابي و. مرغابي څه بیا ځانله مخکې نه پړېږي. خو چې کله علي ولیده چې دا روان دی، حیات ویلیې کې روان دی، هغو مرغانو ځانونه راوغورځولو، د علي پښونه په تاویزو شولو، سخت سخت فریاد یې وکړلو. هغو
هغو مرغانو ماتان کول، شیوانی کول، زبان کې دا ویلو علی ماڅه اسنات جبل مبارک باندې د ویل راشي. هغه وخت کې هم دا کتاب لیکلی دی چې امیر المؤمنین غږ وکړ ما ګلسومې لورې دا مرغان در سوږي تږي پاتې نشي. بس اخري جمله وکړو ورونو. کله مسجد ته راغلل نو ټولو نه اول لاړ مأذنې ته، اذان ځای ته لاړ، خپله یې اذان وکړ خو ما خیال کې نن سبې و شګوفې کې د علي آخري اذان وشه بیا د علي الله اکبر کوفې کې چا والا اورېده. کله اذان وکړ نو راغلو مسلې باندې محراب تاسو کو ډېر لارې زوال کنه هغه ځای مې لیدلی دی چې کوم ځای کې شهید شوی دی هغه ځای کې ودرېدلو یو ساعت تېرېدلو ابن ملجا ملعون راغلو زارو سره لوده تورې سه ګزار وکړلو علي سجدې کې سار ولګولو. یوه جمله یې وکړه فزت برب الکعبه وشه اوس علي کامیاب شولو. یو دا فریاد وشولو یو جبریل امین اسمان کې فریاد وکړ. جبریل څنګه فریاد وکړ قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى او خلق علي شهید شولو. خلق رسول الله امیر المؤمنین قاتل شولو. دا فریادونه څه وشو نو خلکو منډه وکړه ډېر بیړې سره منډې سره راغللو. بس ورو اخرې به دې جملې کوو راغلو زمن راغلو اصحاب راغللو کله یې سجدې نه راوچات کړ نو ټنډې مبارکې باندې وینې راغلې وې ګیرا مبارکې وینو سره رنګ شوې وه. لاسونه یې ونسته دوو لاسونه یې ونسته آرام سے کور ته روان که. بس پر اخري خبر ته کوره ته یې روان که. کله کور ته څه دروازې ته نزدیر شه نو ویلو څه ما پرېږده ما ویلو ما مټو نه ویلو څه زه خپله کور ته لاوځم. راورته یې علي ته زخمي یې جبین مبارک سخت زخم خوړلی دی موږ ځکه لاسونه نسته څاسې لاس وغورځېږي ورته یې ما لاسونه پرېږده زه خپله قدم واخلم ولې ځکه چې زه کله نوزو نو وربله زینب لور زینب په مخ ته راوځي مګه زړه یې ډاډه شي چې علي خپله روان دی. بس آخري جمله وکړ یا علي هغو را سخت زخم څه سر مبارک ده زخمي شوی و ګیرې مبارک باندې د وینې روانې وې بدل مبارک د وینو نه ډک شوی و. نو تا وربلې زینب دوره خیال وساتلو څه خپله څو قدمونه واخیستلو. ای کاش کربلا کې چا دوره وربلې زینب خیال ساتلی وی ورور حسین دې سترګې غړولی تلې زینب یا باندې ولاړه وه شبر ملعون د حسین سینې باندې زنګون راګولی و. الا لعنة القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.